ټوګه خیر ان شاء الله چې په پروګرام کې لوونه اوس تبدیلی رااله موږ سره اوس یوسف علي صاحب هم ناست دی او زموږ مشر ایوب الله شینواری د هډسفیلډ نه راغلی دی تاسو ته هرکلی وو تاسو څنګه خیال د پروګرام په باره کې زبردست پروګرام دی غمې مې درنه پیدا کړې زبردست خو ستاسو بس جی ستاسو شکریا بس الفاظ رسېږي ستاسو شکریا څنګه ادا کوم تاسو جی یو کول اخلو هلو السلام علیکم السلام علیکم جی څوک خبرې کوي چې تاسو مې زه جان خبرې کوم د مانچستر نه نو آنلاین خبرې کول غواړم جی جان تاسو په آنلاین باندې بالکل خبرې کولای شئ تاسو یا ثانک یو جی جی کوئی خبرې جی جان السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو لایو دي خبرې کوي جی جی د ټول نو وړاندې زه ټول ته د مینې خلوص ډک سلامونه پېښ کوم جی جی زه ډېر زیات خوشحاله یم زمونږ پښتانه وروڼه ناست دي او ډېر ښایسته ښایسته خبرې کوي په پردیس کې چې داسې یو محفل مونږ وینو نو په والله چې زړه ته ډېر سکون میلاویږي زنده باد جی او زمونږ دا وروڼه ډېرې ښایسته ښایسته خبرې کوي دا دوه دوستان ناست دي ډېر ښایسته غزلې واورې ماشاءالله ډېر ښکلی اواز دی جی ډېر ښایسته اواز دی ما اوس زه د دوی شکریا ادا کول غواړم جی جی اور یو څو شعرونه ستاسو په خدمت کې زه پېښ کول غواړم بالکل جی ارشاد وایي چې دنیا ټوله بې وفا شوه ځکه جاړم مینه ختمه شوه فنا شوه ځکه جاړم دنیا ټوله بې وفا شوه ځکه جاړم مینه ختمه شوه فنا شوه ځکه جاړم چې ویښته مې شول سپین د چا په یاد کې چې ویښته مې شول سپین د چا په یاد کې هغه بل ته په خندا شوه ځکه جاړم دنیا ټوله بې وفا شوه ځکه جاړم مینه ختمه شوه فنا شوه ځکه جاړم زمونږ پښتنو له پکار دی چې مونږ ټول یو موټی شو او که مونږ یو شو نو په والله چې مونږ له د دنیا یو کوم شکست نشي راکولی بالکل صحیح زمونږ د زړونو نه هغه مینه هغه محبت ختم شوی دی جی چېرته لاړ هغه پښتو چېرته لاړ هغه محبت نو زه غواړم چې مونږ ټول یو موټی شو او یو شو نو راروانه زندګي به زمونږ ډېره په مینه په محبت تېرېږي انشاءالله جی بس تاسو دا دلته کې اوس لوندغه کوو بس زموږ پروګرام اختتام ته را روان دی انشاءالله تاسو سره بیا که خیرې ملاقات کېږي تاسو سره بیا خبرې کېږي که خیرې دغسې موږ ته فون کوئ او انشاءالله داسې چې پښتانه ټول یو ځای نو انشاءالله په مخه باندې موږ تللی شو جی یوسف علي صاحب تاسو ډېره ډېره شکریه تاسو موږ سره خپل قیمتي وخت وباسئ موږ سره راغلی ایوب لاله د هډسفیلډ نه تاسو ډېره ډېره مهرباني یاست تاسو دا پروګرام لاله ښه ګلې ګلزار کړه سلیم له د بیډفورډ نه ډېره ډېره ستاسو شکریه تاسو خپل قیمتي وخت موږ دپاره دغه کړه ډېر زیاته شکریه ستاسو پښتنو د دغه دپاره چې کوم دی نو یو قدم دی یو مینه ده یو محبت دی او څنګه چې زموږ جان خان اوس ګیله وکړه چې چېرته لړ هغه پښتو چېرته لړ هغه مینه هغه هر څه دلته کې دغه ځای دی خو کله چې څنګه ورځ راځي داسې شپه راځي اوس چې کوم دی نو بیا دا د سهار دی د سهار ګلونه ستا مخې ته ناست دي دا به بیا د خیر سره رڼا شي بابو قاضي صاحب چې قاضي صاحب ستاسو هم ډېره ډېره شکریه بابو ستا هم ډېره ډېره شکریه او زموږ اودینس کې نعیم الله بل زما له خوا نوم یې رشید الله جلیل جان شاه بل عبدالخالق صاحب ستاسو ډېره ډېره شکریه جي تاسو راغلئ او جلیل صاحب ستاسو هم ډېره ډېره شکریه جي تاسو موږ سره راغلئ وخت دی جی بس جی او شعر تاسو جی بس زرونه دوره ټیم نشته ولې ایوب خان څه وایي ایوب خان شنواری چیرې چلو نه ختم شي ټایم ختم باندې د اختر شوقدر جی او دا نوې کال به اله خلګي کنه چې زموږ په خپل علاقې کې امن راشي او بلکې د صوبې یو بل د پښتونو جوړ بل پښتو کې اله به خوشاله شي اله به بالکل بس زموږ پروګرام اختتام نه راځي تاسو ډېر ډېر شکریہ ان شاء الله تاسو سره ملاقات کیږي په نیکسټ سټرډے باندې خیری د الله پامان